کورودان نمبر چونکې په یاد و د نور مې هر څه له یاده وتلي وو نو هغه ته مې چې زنګ تیر کړ هغې چې کله ټلیفون پورته کړ عجیبه احساسات وو چې کله ما ورته وویل چې زه ګیلهمن یم نو د هغې اول په زړه نه لګېدله بس مازې وایي ښه اوس یې وهل ټکول در باندې کم کړي دي ښه اوس دا وشول اوس ها وشول دا ډېرې کیسې وکړې بهرحال ډېر یې ځان کنټرول کړ خو ملګرو د ګیلهمن وزیر نه تاسو واورېدو دا وایي زه چې کله لکه حکومت ونیولم نو زما سره وایي د بل چا څه نمبر نه و نو ما خپل کور والا ته هغه کال وکړو هغه نمبر وایي راته په یاد و نو هغې ته چې کوم دی ما ټوله قیصه وکړه چې آیا زه داسې حکومت یا چا ونیولم او نامعلوم ځای ته چې کوم دی هغه ما وړي دا خبر چې کوم دی او دا اوس په سوشل میډیا ډېر زیات چلیږي ورسره ست تصویران هم خلک شیر کوي دا چې دا وخت کم چې کوم دی تاسو ته به په سکرین باندې هغه تصویران ښکاري هم چې داسې قسمه تصویران شیر کوي او خلک وایي چې آیا دا د ګیلهمن کم کور والا یعنی کومه ښځه چې دا هغه ده ورسره کم دا تصویر هم تاسو کتی شئ دا کم په مخ چې ول سټیکر لګول دی دا نو زه به دا ویم چې دا د پی ډي ایم یو کارکونه وه او هغې ورسره تصویر ایستی او د هغې نه پس چې کوم دی دا شیر کوي بل دا تصویر نو دا هغه هم ایډیټ شوی دی دا صرف بره دا بل تصویر لګول دی او لاندې چې کوم دی د بلې جینۍ چا تصویر دی او دا یې وله ایډیټ کړی او هغه هم په سوشل میډیا او په ټیک ټاک باندې شیر کوي وایي چې آیا د ګیلهمن وزیر او د هغه کم ښځه چې دا د هغې کم کال چې دی ویډیو کال هغه وایرل شوی دی نو په دې کې داسې څه حقیقت نشته نو برای مهرباني کم غلط خبر یا داسې په چا باندې الزامات لګول دا ښه خبره نه ده نو دغه لنډه شان ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاوږو الله حافظ